د نور تجزیه د نور تیتوالی. دا د نور تیتوالی عملا په طبیعت کې موږ تاسې لیدلی دی په باراني ورځو کې. حتما یو ځل په ژوند کې یو چا لیدلی یو رنګه قوس تشکیل سوی په فضا کې، همدا په حقیقت کې عبارت د څه څخه دی؟ د سپینې رڼا تجزیه په اور رنګونو باندې په طبیعي توګه باندې همدا مسله ده. چې دا څنګه وي تاسو توجه ورته وکړئ. کله چې باران وي اما په هغه حالت کې چې همزمانه لمر راوخیږي، خو دا رنګه قوس ته موږ تاسې وایي شنه زرغونه، رنګین کمان، دا الفاظ کارو. نو دغه شنه زرغونه چې ښکاري د دې د رامنځته کېدو لپاره ځینې شرایط، یعنی هر وخت دا موږ نسو لیدلی. باید باران وي او په عین وخت کې چې باران دی لمر راپورته سي. لمر چې راوختی، لمر یا د پریوتلو حالات وي، په هغه صورت کې ممکن دی وړانګې داسې راسي چې دا تجزیه ممکنه سي، او یا به څنګه یو پروسه وي، یا به لمر د راختلو حالات. کله چې لمر عمودي حالاتو کې راغلی وي بیا هم چې باران وي او لمر هم راوخیږي بیا به هم تاسې دا رنګه قوس ونه وینئ. متوجه سولې دې مسلې ته؟ همداسې نه دی چې حتما باران کې لمر راوختی، دا به هم ډېر تاسې تجربه کړي، باران وي لمر راوخیږي. متوجه سولې؟ مګم رنګه قوس نه تشکیل، بیا وایست دا خو موږ په فزیک کې ویلي او تشکیل کېږي، مګم اوس خو یې نه وینو. یا به سهار طرف وي یا به د مازدیګر لمر لوېدو طرف وي، هغه وختو کې دا تشکیل کېږي. اوس تاسو به پوهېږئ چې د دې دپاره موږ ځینې شرایط ته ضرورت لرو. او بل هغه حالاتو کې دا تشکیل کېږي چې لمر د کم طرفه راختلی دی، زموږ لمر طرف ته شا وي. متوجه سولئ؟ نو دا څنګه یو واقعه رامنځته کېږي؟ زه دا وړانګې د هوا د لمر څخه چې راځي د باران په څاڅکو کې هلته په اوو رنګونو باندې تجزیه کېږي او زموږ تر سترګو رارسېږي. یو کلی انعکاس دننه کوي بیا راځي. زه تاسو ته یو څاڅکی په نظر کې ونیسم. تاسو فرض وکړئ زه دا د باران څاڅکی غټ رسموم، دومره نه وي د باران څاڅکی، خو هلته هغه زاویې بیا تاسو ته ښکاره سي. فرض وکړئ دا د اوبو یو څاڅکی سو او لمر دلته دی. اوس نو دا وړانګه داسې راغله، دا خو سپین نور دی او دا متشکل دی د اوه رنګونو څخه، دا سپین نور دی. دا خو اوبه دي، کله چې دا دې ته داخلیږي دا محیط غلیظ دی که نه، نو دا وړانګه انکسار کوي. خو کوم طرف ته انکسار کوي؟ نارمل طرف ته. تاسې پر کروي سطحې باندې نارمل څنګه رسموئ؟ بس مرکز طرف ته چې په مرکز طرف باندې وي هر خط هغه نارمل دی، دا نارمل. دا په خپل مسیر باندې دا خپل مسیر دی، په همدې باندې تلای نسي دا. نو دا به څنګه راځي؟ دا به مات سي. مګم اوس هغه قضیه بیا دلته ده. دا سپین نور کې اوه رنګونه دي که نه؟ دا اوه رنګونه چې داخل سوه څاڅکي ته، سور تر ټولو چټک روان وي او بنفش تر ټولو سرعت یې کم وي. نو مطلب چې سرعت کې تغییر رالی، اوس دوی څنګه ماتیږي؟ بنفش تر ټولو زیات ماتیږي او سور تر ټولو کم ماتیږي. نو سور به داسې مات سي د خپل اصلي مسیر څخه دا رقم. دا په یاد ولرئ، دا و سور رنګ او دا هم درته راغی ډېر مات سو، دا هم سو بنفش. هغه نور رنګونه نو دلته په منځ کې دي، اوس هغه یې ما نه درته رسم کړي. تر دې ځایه متوجه سولې چې په دې شکل باندې راغی. اوس نو د رنګه قوس د شنې زرغونې د رامنځته کېدو لپاره شرایط هم دا دي چې دا وړانګه باید څاڅکي ته داسې داخله سي چې کله انکسار وکړي په دې ځای کې باید کلي انعکاس رامنځته سي. نو د کلي انعکاس د رامنځته کېدو دپاره په هره زاویه باندې خو دا قضیه ممکنه نه ده، نو ځکه یې په هر وخت کې بیا موږ تاسې لیدلی هم نسو. ځینې وختونه وګورئ هماغه شرایط راغلي وي. یعنې اوس که دا لمر تقریبا دې ځایو ته راسي، دا زاویه دومره کوچنۍ سوې وي چې د کلي انعکاس اصلا چانس وجود نه لري. نو وړانګه چې دلته داخله سوله تر دغه ځای بیرته انکسار یې وکړئ ووتل. نو کله چې دا څاڅکی سو د لمر د خوا وړانګې رالې ورباندې ولګېدل، انکسار یې وکړئ ووتل، نو موږ خو دلته شی ونه لیدی. اما کله چې وړانګه ولګېدل پر څاڅکي، کلي انعکاس یې وکړئ او دا وړانګې بیرته راوګرځېدل، یعنې د دې څاڅکي څخه راوڅرخېدل زموږ سترګو ته راغله. خو دا زموږ سترګو ته راغلې وړانګې به ځکه رنګه وي چې هغه نور یو پلا دننه جلا سوی دی، یو پلا چې راوتلی دی دا اوه رنګه یو له بل څخه جلا سوي.
متوجه سولې مسلې ته؟ ښه اوس دلته څه قضیه راځي؟ زه به یو نارمل دلته رسم کړم، دا یو نارمل او یو نارمل هم دلته. اوس دا انعکاس کوي. څنګه؟ په عین زاویه چې راغلی په هغه زاویه باندې دلته رالی ولګېدی دا نور، او دا په هره زاویه چې راغلی دی په همغه زاویه باندې دلته ولګېدی. دغه دوو نقطو باندې پر دغه دوو نقطو باندې دا یو سور رنګ سو او یو بنفش رنګ، خو دلته یو ټي آی آر رامنځته سو. دا شرط حتمی دی د رنګه قوس د رامنځته کېدلو لپاره. تاسو متوجه سولئ مسلې ته څنګه وو؟ دغه زاویه چې اوس د نارمل سره جوړه ده، دا سره رنګ کومه زاویه جوړه کړې ده؟ دا زاویه تر بحراني زاویه لویې وي. اوبه بحراني زاویه لري، اوبه موږ تاسو ویلي وه 48.6 درجې، فرض وکړئ تقریبا 50. نو داسې یعنې یو شرایط برابریږي چې دا زاویه چې کله نور داخل سو څنګه مات سو، دی د نارمل سره تر 50 لویه زاویه جوړي. نو دلته اوس څه واقع رامنځته کېږي؟ کلي انعکاس، د دې پر ځای چې وړانګه ووځي د دغه وجې څخه. دلته چې اوس تاسې نارملونه رسم کوئ، دا وګورئ دا کم رنګ و؟ دا ایرونه، دا و سور رنګ، او دا کم یو و؟ دا بنفش. اوس چې د دې زاویهګانې وګورئ، دغه سره وړانګې چې کومه زاویه د نارمل سره جوړه کړې دا هم تر بحراني کوچنۍ وي، او دا چې جوړه کړې دا زاویه هم تر بحراني څه وي؟ کوچنۍ. نو دوی باید راووځي د دې غلیظ محیط څخه. خو څه رقم راوځي؟ دا نارملونه سوه. دا به څنګه راوځي؟ د نارمل څخه لیرې خواته. نو دې وړانګې داسې انکسار وکړئ، دا کومه وړانګه راله؟ بنفش. او دا هم د نارمل څخه لیرې خواته، نو دې داسې انکسار وکړئ. دا کومه وړانګه راله؟ سور. متوجه سولئ؟ دا نورې وړانګې بیا چیرې دي؟ نارنجي و، ژړو، زرغونو، آبي و، نیلي و، بنفش، هغه د دې په منځ کې. نو زموږ سترګې خو دې ته امتداد ورکوي. دې ته چې امتداد ورکوي، تاسې ماته وایاست کم نور پورته ښکاري، کم نور ښکته ښکاري؟ کم یو پورته ښکاري، کم یو ښکته؟ اوس نو ګورئ دا داسې یو واقعه ده. دغه ځای کې لږ اشتباه وسوه ستاسې څخه. دا مو امتداد ورکوي دلته راغی، او دې ته مو هم امتداد ورکوي دلته راغی. زه دا ځای ایسته کړم. پر دغه دواړو نقطو څه شي رامنځته سوی و؟ کلي انعکاس. دا تاسې دلته په یاد ولرئ. ښه، دې ته امتداد ورکوي د دې مسیر ته، دا دې ته امتداد ورکوي، دا نور خو په دې شکل راغلی دی، دا نور داسې راغی. دې ته چې امتداد ورکوي نو دا کم رنګ رالی؟ سور. او دا کم یو رالی؟ بنفش. او پاته رنګونه یې چیرې دي؟ د دوی په منځ کې دي. اوس راته وایاست کم یو پورته ښکاري، کم یو ښکته؟ سور پورته ښکاري او بنفش ښکته ښکاري. او زاویه یې څو درجې جوړه کړي. دا زاویه هم په یاد ولرئ چې مهم دی. د راتګ له مسیر سره، زه دا د راتګ مسیر دلته درته رسم کړم، د راتګ له مسیر سره بنفش څومره زاویه جوړي؟ 40 درجې. او سور څومره زاویه جوړي د راتګ له مسیر سره؟ 42 درجې. کم یو په لوړه زاویه کې دی؟ دا وګورئ، فرض وکړئ د راتګ مسیر دا افق وي، یوه 40 درجې زاویه جوړه کړه، بل 42 جوړه کړه، کم یو پورته ښکاري؟ 42 درجې والا زاویه پورته ښکاري، او دا بل ښکته. د راتګ د نور د راتګ د مسیر څخه خروجي مسیرونه، دا په یاد وکړئ دا خبره. سور څومره زاویه تشکیلوي؟ 42 درجې، او بنفش 40 درجې. نو څومره توپیر راځي په دوی کې؟ 2 درجې. نو دا د 2 درجو په توپیر کې دا نور رنګونه هم دلته موجود دي. نو دا هغه پروسه وه چې د یوې وړانګې دپاره په یوه څاڅکي کې ما تاسو ته تشریح کړه. اوس نو تاسې فکر وکړئ په بیلیونونو وړانګې دي، په بیلیونونو څاڅکي کې داسې واقع رامنځته کوي. نو موږ تاسې په فضا کې د نور تجزیه په طبیعي بڼه باندې ولیدل.